سلامونه. زه وږمه صبا عامر. نن داسې یو لوی رستوران دی، دودي خلک بار دی، خو ما پکې چای راغوښتی دی، ناشنا غوندې خبره ده. نو د دسمبر شپې دي، دسمبر، جنوري، اروپا کې دغه 2 میاشتې ډېرې زیاتې زړه تنګونې میاشتې دي. نو عامر راغی، کور کې کېناستو، جیم ته په دې لاړو نو چې شنبې او یکشنبې جیمونه زر بندېږي. نو بل تفریح نه وه، ډوډۍ مو خوړه، ماشومانو هم ډوډۍ وخوړله. ماشومان خو 3 واړه سره کیني، یو د بله سره لوبې کوي او یا خبرې کوي سره، ساعت تیر دی. نو زه او عامر بیا مو زړه په تنګ شو، راووتلو، دغه شاپینګ سنټر ته راغللو. مال راځه لږ کښېنه د وطن په یاد باندې. نو ځان ته مې د نانا چای راوغوښتل، یا موږ تاسې پښتو کې پودینه وایي. نو اکثر په د دسمبر میاشت دومره زړه تنګونه وي، یعنې شپې ډېرې اوږدې وي، ورځې لنډې وي، چې یعنې دلته چې ما لیدلې ډېر اروپایان په همدې 2 میاشتو کې خطرناکې دي. اورېدلي مې هم دي او لیدلي مې هم دي چې ښځې او مېړه یو بل نه بیلېږي، هغوی یعنې طلاق د دوی په منځ کې راځي، ځکه چې انسان ډېر ستومانه کېږي. نو موږ د خدای نه بیلوي چې موږ دواړه په تنګ شو راووځو، نو په جنګ کېږو. نو دا مې تاسو ته په دې وویلې چې خپل وطن ګل وطن، خپلوان ښه وي، هغه د خپلوانو سره، د همسایه‌ګانو سره، ګاونډیانو سره ښه ګاونډیتوب یاد وساتئ. دا ډېر لوی لوی نعمتونه دي چې انسان ته زمینه برابره سي په خپل وطن کې واوسېږي. خدای دې موږ ته همدا وطن آباد کړي چې راشو بېرته افغانستان ته د خلکو سره اوسېږو، خپله د زړه ارمانونه مو پوره سي. پردي وطن کې مسافري شي، ژبه پردۍ وي، ډېره سخته ده. نو افغانان د خدای په خپل وطن کې آرامه لري، خدای دې سوله راولي، خدای دې کراري راولي، خدای دې پرېماني راولي او ارزاني دې راولي. خوشحاله اوسئ. صرف مې نن د خپل زړه درد تاسو سره شریک